یہ باب د بیان د هدیه کې د حج په واره کې را هدیه راځي لکه قران شریف کې تاسو درس کې ویلي وای فمن تمتع بالعمره الى الحج فمستيسر من الهدي نو د هدیه بیان درته کوي دا هدیه څه ته وای نو مصنف رحمت الله علیه وی ادناه شات کم نکم پساروی د قربانی کې ګډ ده وهو او دغه هدیه او قربانی من ثلاثه انواع د درو قسمونه الابل والبقر والغنم یو قسم مخان دی یو پکې غوان او میخي دی والغنم او ګډي بيزي نو بس دینه چې چا قربانیو کا بيزي نه او کا ګډو نه او کا غوا میخي نه او کا اوخ نه او کا نو کافی کی یجو فی ذلک کله کافی کی په دې ټولو کې اسنیو دو کلنه فصاعدا یاد دین زیاد ګره په اوخ کې په غوا او په میخه کې چې د دوو کالو پورې نو قرباني پکې اگر عوام وي غاخي کړي یا غاخي نه کړي دا عوام خبره یعنی د بلوغ غاخي کې کړي او کني کړي خو چې کله دوو کالو ته اوخ دوو کالو ته سوي اوخ دارنګ غوا میخه ورسیږي نو قرباني پکې او بیزا چې کال ته رسیدلی نو له به قرباني کړي او ګډ چې د شپږو میاشتو په کې خو چې دومره غټي چې کاله غي سره ودرې نو سفرک نه نو بیا پاغیم کیږي وای کافی کی په دې کې سنیو دو کلنه فصاعدا یا زیاد الا الظعن مگر هغه ګډ چې دین د شپږو میاشتو کافی ده فین الجزاء منه شپږو میاشتو والد دین یجو کافی کی خو چې دومره غټوي چې د کال والا سره فرق نه ولا يجوز روانه فی الهدی په هدی او قربانی کې مقطوع الاذن چې غوګونه پرې کړی شي وغدا سی وی چې نیم غوګ پرې ده یا د درې میسې نه زیات پرې ده نو بیا په قربانی نه کیو کو دومره پرې ده چې د درې میسې یا د درې نه کم ده نو بیا په قربانی کې مقطوع الاذن چې غوګ پرې کړی شي ولا اکثرها او باغم جایز نه چې اکثر ایسه د غوګ پرې کړی شي ولا مقطوع الذم او قربانی جایز نه ده پاغا چې داغه اغا لکې پرې کړی شي لکا پغوا میخه او خانو کې لکې وی او باز ګړو د فارم داسي وی چې داغه سی د باز لوموي نو د باز لکې نو دا کا اکثر پرې کړی شي یا ټول پرې کړی شي نو قربانی به پینې کېږي ولل ید ولل رجل او نه به لاس کټي او نخپا ولا ذاهبۃ العين او نه به سترګې نظر تلوي کړي او زناور د سترګو نظر نشتا نو دا غسل کی دا غیبانه قربانی نکی ولل عجفا او نه داسې خوار چې بالکل ټپ دی او دوره کمزور دی چې د کمزورۍ د وجه نه اړوګل دی نشي خوراک نشي کوله پدا چې ډېر کمزوري او ټپ زناور قربانی نکی ولل عرجا او نو ګډ التي هغه ګډ لا تمشي للمنسک چې هغه د ذبح او د قربانۍ زې تتلې نشي دومره ګډ او کدا چې ګوډوي چې ګرځې دې شي او د قربانۍ زې تتلې شي نو بیا په قرباني سره دا پکې وشات او ګډ جائزه جائز دي په کل شین پارشي کې الا فی موضعين مگر په دو ځایونو کې ګډ جائز نه دي یو من طواف لزیارت جنوب چا چې طواف زیارت کو په حالت د جنابت کې طواف زیارت په حج کې درې فرض دي حرام تړل میدان عرفات کې ودرېدل او طواف زیارت کو نو دا طواف فرضی طواف دی کچا د جنابت په حالت کې وکړو نو په دوانه به خراج بعض زنانه کوي د بیماری حالت کې نو هغه ته طواف ناروا دی وای کډېر مجبوری ده او دا وای چې بس نور د دې ټیکټ رستو کېږي نه خپل محارم ته روان دي نو وای کچره حالت د بیماری کې طواف د زیارت په بیماری کې وکړو نو یو اوخ بذبح کی او بس حج وشو او کرستو کېږي نو رستو وک ومن جامع بعد الوقوف او هر هغه چا چې جماع هم بستریو کا بعد الوقوف پس دو درې دون په میدان عرفات کې بیا عرفات میدان عرفات کې وقوف کو او دا نور کارونه د حج لاندې کړي او صحبت وکړو نو دې بس کوي دې به یو اوخ ذبح کوي فانه لا يجوز الا بدنه نو نروا کی پدې کې مگر اوخ او ګره کو خوې کمی خوي کغواوي نو دا کافی کی